دا کومه ښځه چې په فحاشۍ پسې راوځي د دې ذمهوار څوک دی؟ د دې ذمهوار ما او تا یو. د دې ټولنې مشران دي، د دې ټولنې سپین ږیري دي، د دې ټولنې واکداران دي، د دې ټولنې سیاستدانان دي، ملکان دي، خانان دي، د دې ټولنې ملایان دي، علماء کرام دي. دا موږ د دې ذمهوار یو. جمال صاحب دا د فحاشۍ او د رنډۍ کردار ولې نه ختمیږي له دې ټولنې؟ محبوب جانه چې کله لوږه وي، مجبورۍ وي، بېروزګارۍ وي، درپدرۍ وي، وطن چې دا هغه له مشکلاتو سره مخامخ وي، له جنګونو سره مخامخ وي، له ستړو سره مخامخ وي، له ستونزو سره مخامخ وي، چې کله د دوو انسانانو د نجلۍ او د هلک واده په خپله خوښه نه کېږي، په خپله مرضي نه کېږي، د دوی غوښتنو ته احترام نه ساتل کېږي، د دوی غوښتنې په پام کې نه نیول کېږي، چې کله میړه و خپلې ښځې ته وخت نه ورکوي، چې کله ورور و خپلې خور ته وخت نه ورکوي، د دې غوښتنې په پام کې نه نیسي، کله پلار د لور غوښتنو ته وخت نه ورکوي، غوښتنې په پام کې نه نیسي. زه دا وایم، زه ټولنې ته دغه درخواست کوم، خواست کوم چې ما لیدلي دي، شګې ما لیدلي دي انسان نر د ښځې له لاسه ما مړی نه دی لیدلی په جنسي تسکین کې، په جنس کې، په فحاشۍ کې، په فحاشۍ کې، په جنسي تسکین کې، په رنډۍ بازۍ کې ما د ښځې لخوا مړی نه دی لیدلی. یعنې ښځې تر ننه پورې نه ده مړی نه ده کړی، ښځې تر ننه پورې مړی نه ده کړی، نه د 6 کلو هلک وژلی دی، نه د 6 کلو سړی وژلی دی، نه د 5 کلو سړی وژلی دی، نه کوچنی وژلی دی، او نه ښځه چې ده له کوچني ماشوم سره کار لري، په کوچني کار نه لري. ښځه په کوچني کار نه لري، په ماشوم کار نه لري د جنسي تسکین لپاره. ښځه یو رنډۍ یا یو فحاشه په ماشوم کار نه لري، یعنې لري د 10 کلو، 8 کلو، 5 کلو. نر چې ده، نر په زرهاو کې شته. او بالکل څه؟ زرهاو په زرهاو کې شته چې نر راولاړ شوی دی، ماشوم یې وژلی دی، ښځه یې وژلې ده، جنسي تسکین یې ځینې اخیستی دی، بیا یې وژلی، ماشوم یې وژلی، د 10 کلو نجلۍ یې وژلې، د 8 کلو نجلۍ یې وژلې ده. یو خو سوشل میډیا د بغې خو دا د ټوله دنیا ویني، بل موږ په خپلو سترګو هم لیدلي دي. ټوله د فحاشۍ بنیاد څه د نر ده، نر ده. او بالکل ښځه خو په یو ځوان پسې ګرځي، په یو سپین ږیري پسې ګرځي، نر ماشوم نه پرېږدي، د 3 کلو ماشوم یې نه نیستلی، مړ کړی یې پسې. او بالکل دغسې یعنې نر مست ده، نر ظالم ده، نر وحشي ده. اوس د دغه ظالمانو مخه چا نیولې ده؟ رنډۍ نیولې ده. او بالکل دغه ظالم چې د 3 کلو ماشوم به بیایي، جنسي تېری به ورسره کوي، بیا بې وزنې رنډۍ یې مخ ته ودرېږي. او بالکل دغه وحشت یې ختم کړي. یعنې که موږ وګورو نن سبا به دې ټولنه کې رنډۍ د ډېرو وحشیانو وحشت ختم کړی ده بالکل په خپل وجود باندې. دا ګوره له روینې سره پرېوځي، له چرسي شرابي، له د ایډ له مریض سره پرېوځي، د سرطان له مریض سره پرېوځي، د تور زړي له مریض سره پرېوځي، د سکین له مریض سره پرېوځي، له هر چا سره پرېوځي، له ځوان سره، له هر چا سره د دې وحشت ختموي. بالکل شی ختموي، وحشت ختموي. که چیرې دغه کردار ختم کړي، که چیرې دا کردار هم ختم سي، ته به ووینې په هر کلي، په هر علاقه کې به د 8 کلو کوچنی وژلی، جنسي تېری کړی، د 10 کلو ماشوم، د 14 کلو ماشوم، د 15 کلو، د 8 کلو، د 7 کلو نجلۍ وژلې، جنسي تېری کړی. د فحاشۍ سبب چې دی نر ده، ښځه نه ده. بالکل فحاشي نر خپروي، ښځه نه خپروي. چې نر نن هم کلمه وایي، سترګې مړې واچي، سر ټیټ کړي، ولکه یوه ښځه بازار ته راوځي. او ولکه راوځي. بالکل دا د سوم په مستي او جنسي تسکین کې فرق وکړي، مجبوره سړی فرق وکړي، او یوه ښځه چې راوځي د هغې شاته څه مسلې، څه مشکلات دي، دغه شی معلوم کړي. یوه ښځه له مجبوري راوتلې دي، د 1 کال راشن ور واخلي، څو 1 کال راشن ور واخلي، دا جمع سي، بیا که راوتله ویې ویني. بالکل او دا که له لوږې راوتلې ده، له لوږې راوتلې ده، لوږه یې ختمه کړي، ضرورتونه یې پوره کړي. دا ضرورتونه یې پوره کړي، دا کوم د دې ضرورت چې دغه خامخا ور پوره کړي. دا خو د علاقې باندې به دغه افغانانو، د پښتنو ورونو باندې دا حق لري. نو بل دا دی چې جنسي تسکین چې ده هغه پټ کړي. مستي، جنسي تسکین جنس نه دی چې ته جنسي تسکین غواړي او مستي ختمه. مستی او جنسي تسکین ټول عمر پټ کړي، په خونو کې کړي، ښکاره نه کړي. دا تعلقات دونه خفیه دي چې چا پلار یې ولا کولی شي. او بالکل یو نجلۍ که مسته ده،
یو جنلۍ که د مستۍ لپاره وتلې د جنسي تسکین لپاره راوځي هغه د چا پلار ولاکه جج کې ولاکه معلومه کې هغه دکان په دکان نه ګرځي پکې یې سرې او دکان په دکان ګرځي دا له مجبوري راوتلې ده دیني علم فرض نو چې کله ته خپله ټولنه له علمه بې برخې وساتې د قرآن کریم په معنا نه کې باندې زده په خپلو خویندو دیني علم ونه کې په خپلو لورانو دیني علم ونه کې په ښځو باندې دیني علم ونه کې دین نه کې باندې زده له دینه یې بې برخې وساتې نو او په دې ټولنه کې انصاف نه وي په دې ټولنه کې رحم نه وي وسیله نه وي دا ټول پښتون وطن څه ده د دې تقریبا 80% آبادي څه ده نفوس څه ده کورونه څه دي دا اوس هم له لوږې سره مخامخ دي له تندو سره مخامخ دي له ستړیاو سره مخامخ دي له ناروغیو سره مخامخ دي له بدبختیو سره مخامخ دي څوک سرپرست نه لري څوک د ګټ سړی نه لري بالکل نو دغسې بې حسه معاشره دغسې بې لارې معاشره چې په هغه کې نه مینه شته نه محبت شته نه ورورګلوي شته نه قرابت شته نه خپلوي شته نه میړه د میړه کردار ادا کوي ټولنې مشران سپین ږیري ملایان عالمان هغه شرعي لاره خپلوي هغه شرعي حکمونه عملي کړي چې یوه لور ورکوي یوه خور ورکوي یو هلک ته کوزده کوي د دوی په خوښه یې وکړي د دوی په مرضي یې وکړي نو که ته یوه نجلۍ او یا کلن اتیا کلن سړي ته ورکړي او بیا دغه نجلۍ چې ده تګ راتګ کوي وځي ننوځي په کلیو په علاقه ګرځي دغه ده که نه ده بالکل نو دا خو خواهشات لري جنسي خواهشات دا دونې زورور دي دا څوک نه شوی کنټرولولی جنسي خواهشات پارشي زورور دي جنسي خواهش له مرګه نه ډارېږي جنسي خواهش چې پرکوي هغه له عزت نه ګوري نه د خاندان عزت ته ګوري نه د وطن عزت ته ګوري نه اسلام ته ګوري نه مسلمانۍ ته ګوري پښتونولي ته ګوري نو دلته چې د رنډۍ کردار ده دلته چې د فاحشي کردار ده په دې کردار کې د موږ خپل لاس ده د دې مجرمان موږ یو ګوره چې کله یو هلک یو نجلۍ بالغ سي دا ځوانان سي د دوی به په خپله خوښه واده ورکوي زر تر زره به یې ورکوي دلته ځوانان هم تر 150 کلو پورې ناست تر 400 کلو پورې ناست وي کوزده واده یې نه وي ښځې هم تر 25-150 کلو پورې ناست وي ودونه یې نه وي دا خو ته خپله فحاشي ته لار هواروې دا خو ته خپله رنډیتوب ته لار هواروې یعنې په دې معاشره کې تاسو خپله غواړئ چې رنډۍ راووځئ په دې کې چې د فحاشه راووځي دا ماحول تاسو خپله خرابوئ دیني اقدار مې ځینې ایستلي دي اسلامي اقدار دلته نشته پښتو پښتونولي نشته چې کوم حکمونه دین کوي اسلام یې کوي قرآن یې کوي هغه تاسې منئ نه په هغه طریقه ځئ نه نو دا یو داسې معاشره ده د موږ دی ټولنه ده چې په دې کې انصاف نشته په دې کې چې د رحم وسیله نشته په دې کې لوږې دي په دې کې بدبختۍ دي یو کور ده 12 تنه دی دا روزګار نشته اوړه نشته ډوډۍ نشته دا کور چې ده دا کور په دې کور څوک پوښتنه نه کوي په دې کور باندې څوک ځان نه خبروي نو دا کور به یا له لوږې مري یا به وروره راولاړېږي روزګار کله اوس نن سبا روزګار شته نشته موږ د خلکو ضرورتونه نسو پوره کولی موږ یو تعلق د دین په چوکاټ کې نسو جوړولی نه ساتلی سوای چې نکاح ده موږ چې دا انصاف نسو راوستلی دلته دا رقم دی موږ دی ټولنه ده یو کور عرب پتې ده عرب پتې کرب پتې ده د یو دیوال په مابین کې ده دا بل له لوږې مري بالکل نو دغسې غیر منصفانه معاشره ټولنه چې په کې انصاف نه وي اقدار نه وي اسلامي اقدار نه وي پوښتنه نه وي نو په دې ټولنه کې بیا خامخا فحاشي زیاتېږي یوه فحشه یوه رنډۍ چې راوځي دا جنسي تسکین ته راوځي او که ضرورت ته راوځي محبوب جانه ګوره یوه رنډۍ نه ده یوه رنډۍ یوه فحشه څه ده تاسې کله راوځي په دې دا فرق نشته دا ځوان ده دا سپین ږیری ده دا مریض ده دا د ایډز مریض ده دا د تور زړي مریض ده یو سړی چې دا ورسره پرېوځي د پیسو په بدل کې یعنی دا فرق نه کوي چې دا سپین ږیری ده ځوان ده ښه ځواني ده مسلمان ده کافر ده غیر مسلم ده د ایډز مرض لري د تور زړي مرض لري د سکین مرض لري کم مرض لري دا یو شی نه ګوري دا د یو څو روپو لپاره له دا سړي سره پرېوځي یعنی رنډۍ هغه ده فحاشه هغه ده چې هغه واچ کلک جنسي تسکین ته راوځي چې هغه واچ کلک جنسي تسکین ته راوځي د دې خواهش پوره کوي یعنی رنډۍ هغه بللی سوای چې هغه واچ کلک جنسي تسکین ته راوځي جنسي خواهش پوره کوي هغه رنډۍ ده هغه بیا هر چا ته نه پرېوځي هغه ځوان ګوري
ښه ګګر ځوان وي، ښه ځوان وي، ښه مټور ځوان وي، ښه ښایسته ځوان وي، له هغه سره پرېوځي رنډۍ. دا ټولې مجبوریان لري. د دې شاته یو فلم ده، د دې شاته یو له درد او له اوښکو او له غمه ډک یو کردار. نو محبوب جانه یو څوک یوه ښځه یوه نجلۍ چې جنسي تسکین ته راوځي، جنسي خواهش پوره کوي، نو هغه په ځوان پسې ګرځي، ښه ځوان وي، ښایسته ځوان وي، هغه هر چا سره تعلق نه ساتي، دا دوکان په دوکان سې ګرځي او پښې یې سرې دي. دا مجبوره ده، بالکل دا مجبوره ده، دا مسته نه ده، دا له مستۍ نه ده راوتلې. دا دوکان په دوکان سې ګرځي او پښې یې سرې دي، په بازار کې ګرځي، په کوڅو کې ګرځي. نو دغه ټولنه دي، دا دوکانداران دي، دغه د وطن وګړي دي، دا د سیالان سي دي، دې ضرورت یې پوره کړي. له دغه دوکانه دي یو 5 ګونۍ اوړه، یو 5 ټیمه غوړي، یو د ضرورت ټول سامانونه دي ورسره یوسي. بالکل د ضرورت ټول سامان دي ورسره یوسي، په کور کې دې واچي. دا د 6 میاشتو راشن ده، که راوتلې وې سر دې پرې کوه. بالکل بیا که راووتله بیا یې سپکه کړه، بیا یې پښې پرې کړه. او بل دا ده که چیرې د یوې ښځې پښې سرې نه وي، یعنې مور خو ګوره جنسي تسکین چې ده، د ښځې به پښې سرې، لاسونه به یې سرې، بیا یو سړی لفټ کوي. بالکل دغه یې ده که نه ده؟ دغه یې ده. یو لاسونه او پښې چې سره کړي دي، هغه یې د تا لپاره سره کړي، که چا رحم را باندې وکړي. که دغه یې پیسې راکړي د خدای د رضا لپاره، خو ټیک ده، که نه که خپل خواهش به پوره کړي، بیا به یې راکړي. بالکل. نو دا هم د موږ کمزوري ده. په دې ویډیو ډېر معذرت غواړم که چیرې د چا زړه ازار شوی، له وچې معافي غواړم. دا ما له ډېرې مجبورۍ کړې ده، له ډېره درده مو کړې ده. موږ باید ټولنه ووایو، د ټولنې مسایل ووینو، د ټولنې مسایل واورو. موږ باید ټولنه وګورو چې د چا څه مجبوري دي، د چا ورشاته څه مشکلات دي، یو څوک څنګه زندګي کوي، په کومه طریقه کوي. جنسي تسکین، مستي، دا ټول تعلقات پټ ساتل کېږي. او هر سړی چې کوي د ورځې 10 وارې کوي، ولا که څوک په خبر شي. داسې سرعام ګرځي، کور په کور ګرځي، کوڅه په کوڅه، دوکان په دوکان ګرځي. دا مجبوریان یې لري، پښې یې سرې دي، لاسونه یې سرې دي، دا مجبوریان لري. د دې مجبوریان ختم کړي. مهرباني.